افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد بغاوت ولې شروع شو د دې شاته څه حقیقت ده په نننۍ دغه ویډیو کې ز تاسو ته په دې باندې خبرې کوم سرچینې وایي چې د افغانستان بدخشا ولسوالۍ ته طالبان لاړل او هلته د کوکنارو فصل راوستو او ړنګولو یې په کوم باندې چې ځای خلکو د غوي سره مزاحمت وکړو د کوم په وجه باندې چې طالبان او ځای خلک سره مشت او گریوان شول او طالبانو په غوي باندې ډزې وکړي او دوه کسانې په موقع ووجل د زخمیانو اطلاع نه درغلې ځکه چې افغانستان کې د افغانستان نه د انفارمیشن راتلو دا یو چیلنج دی چې د افغانستان نه په کولو توګه باندې خبرونه ناراضي خدا خبر راغله دي چې هلته ځای خلکو طالبان د کوکنارو فصل رنګولو ته نه پر خودل او د غوي سره مزاحمت وکړو او طالبانو په غوي باندې ډزې وکړو او دوه کسانې او جلدغه ورسته خلک په احتجاج سر شول د حواله سره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبر هم راغی او غوي وایي چې بدخشا ولسوالۍ ته د کوکنارو فصل ځای خلکو کړل او د هغه د راوستو یا ړنګولو لپاره طالبان لاړل خو ځای خلکو هغه ته نه پر خودل د کوم په وجه باندې چې د غوي سره بد پیخه مخه ترغله ده خو هغه د غدوو تنانو د مړو پخلې نه کړي ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده هغه دغه فتوا ورکړی دا چې نشئی توکي په افغانستان کې دغه کرونده د حرام ده او دغه شان هغه کوکنارو ته خلک نه پریدي چې هغه دغه کروندو کې وغه دغه فصل نه فایده واخلي بل طرف ته کچري مونږ خبرو کو چې په افغانستان کې ډېر زیات سیمې دي هلته کوکنار کرل کېږي او بیا طالبان ورزي هغه باندې هغه کوکنار اړنګي او باسي یا بندي الته د مزاحمت ناراضي په شمالي افغانستان کې په دغه بدخشا کې ولې دغه مزاحمت راغی په دې شاته ډیره غټه وجه ده په غیبه تاسو خبره کوم ځکه چې شمالي افغانستان دلته په دغه بدخشا کې تاجک اوسېږي او دغه کومه تاریخ ته لاړ شو او مونږ وګورو چې په 1990 کې افغان مجاهدینو په دغه سیمه کې کنټرول نه و ځکه چې دلته برهان الدین افغاني پاتې کېدو دغه نه علاوه د شمالي اتحاد مشر احمد شاه محسود پاتې کېدو نو د افغانستان په دغه ولسوالۍ کې طالبانو کنټرول نه دی پاتې شو د طالبانو تیر حکومت چې کوم چې د 1999 تر 2001 پورې وو بدخشا هغه په مکمل توګه باندې نه ونیولې دغه ځای خلک د طالبانو نه خوشاله نه دي بل چې کوم دي دغه پښتانه نه دي د دوی قوم چې کوم دغه تاجک دي نو د په وجه باندې هغه نه غواړي چې په باندې طالبان حکومت وکړي ځکه چې اکثر لا په طالبانو کې پښتانه دي په دې حواله سره افغان خبريالانو هم طالبان خبر کړي دي چې دغه سیمه ستاسو لپاره ډیره زیاته د خطرې وړګرځي دي شي دلته احتجاج ډیر په غټه توګه باندې شروع دي دغه وخت کچره د خلک احتجاج بغیر د وسلې کوي نو په مستقبل کې دغه دوی وسله هم راخستې شي د طالبانو حکومت پر ضد باندې غوي عملیات هم کولای شي خبريالانو حکومت ته مشوره ورکړې ده چې تاسو په کم ډول باندې حکومت چلوي چې په هغه کې په غیر ویا کې لکشان بدلون راولي ځکه چې کم خلک دي چې هغه تاسو نه متاثر شي او هغه تاسو سره یو شي او مخکې دغه حکومت لاړ شي په ظاهر باندې دغه پیخه د کوکنارو یو پیخه ګڼل شي خو نه دا پیخه د کوکنارو په سر باندې نه درغله بلکې د دې شاده یو لوی وجه ده دغه ولسوالي بدخشا په دغه باندې د واخان څنګه چې ماته سره مخکې ویډیو هم کړې و د واخان ستېریږي د واخان لوی لار یا د واخان کوریډور تیریږي او واخان کوریډور د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ او تجارت د لپاره ډېر مهم دی څنګه دغه واخان کوریډور جوړ شوی دی خدای یا د کاروبار د لپاره د سوداګرۍ د لپاره او د تګ راتګ د لپاره نه دی کولاو شوی کچره دا کولاو شي نو افغانستان په معاشي توګه باندې ډېر زیات مضبوطی دی شي بهر هیوادونه غواړي چې دغه کولاو نشي او دلته تجارت ته وده ورنکړي شي او چین او افغانستان سره یو نشي نو دی وجه نه دلته بغاوت جوړ شوی دی دغه بغاوت د کوکنارو په سر نه بلکې د واخان کوریډور په سر باندې جوړ شوی دی او د دوی ترمنځ چې کومه پوله ده بدخشا چې کومه دغه ولسوالي ده د دې د چین سره تقریبا 90 کیلومتره پوله لګیدلې ده او دلته واخان کوریډور تیریږي نو د انټرنیشنل یا د نورو ملکونو
دغه هڅه کېدی شي چې دلته بغاوت جوړ شي او دغه کوریډور کولاویدو ته پاتې نشي، په دغه باندې تجارت جوړ نشي. افغانستان حکومت د طالبانو حکومت به کوشش کوي چې د دې مخنیوي وشي او دوی چې کوم دی دغه خلک په ستریکه باندې کېنی او دغه وخان کوریډور هم کولاو کی او د کوکنارو فصل چې کوم دی هغه هم ختم کی. په نننی دغه ویډیو کې هم دومره، بیا به ملاویږو تر هغه وخته پورې د الله په امان.